د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د اماراتي شرکتونو د تقویه او انسجام په موخه د خپلواکۍ ادارې د رامنځته کېدو په اړه جوړې شوې غونډې ته وینا وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د اماراتي شرکتونو د ښه مدیریت، ملي عوایدو لوړېدو، د انحصار او احتکار د مخنیوي په موخه د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله له فرمان سره سم د خپلواکۍ ادارې د رامنځته کېدو په پار نن د روان لمریز کال د سلواغې په لومړۍ نیټه جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. په غونډه کې چې د اسلامي امارت د کابینې د یو شمېر غړو او د اماراتي شرکتونو د مسؤلینو په ګډون جوړه شوې وه، د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د خپلو خبرو پر مهال د یادې ادارې جوړېدل مهم وبلل او ویل په افغانستان کې د دولتي تصدیو شرکتونو فعالیتونه زیات اغېزناک وو چې د تېرې قمري پیړۍ تر وروستۍ لسیزې پورې دولتي تصدیو شرکتونو تر 80 سلنې پورې ملي بودیجه برابرول او خدمات تر خصوصي سکتور لوړ وو. محترم ملا صاحب زیاته کړه ان هغه خدمات چې خصوصي سکتور به په ترسره کولو کې پاتې راغی، دولتي تصدیو شرکتونو به په پوره مسلکي توب او قوت سره ترسره کول. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل بدمرغه له هغه وروسته د افغانستان د نورو برخو ترڅنګ دولتي شرکتونو او تصدیو ته هم ډیر زیان ورسید. په تیرو 40 کلونو کې یادو شرکتونو ته چا سر هم ورښکاره نه کړ. محترم ملا صاحب د اسلامي امارت له لوري د ډیری دولتي شرکتونو بیرته فعالېدو ته په اشارې سره وویل د اسلامي امارت په راتګ او د مالیې وزارت په هڅو سره ډیر شرکتونه بیرته فعال او په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د محترم ملا صاحب په وینا په تیر کې د شرکتونو د ناوړه حالت یو عمده لامل د اشخاصو له لوري د دې شرکتونو ناسم مدیریت و، په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې دولتي او غیر دولتي شرکتونه د کمیټو او بورډونو له لوري رهبري کیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د دولتي شرکتونو د خپلواکۍ ادارې رامنځته کول هم دې موخې ته رسیدل وبلل او زیاته کړه چې د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د فرمان پر بنسټ په اوس مهال ټول اماراتي شرکتونه د یوې واحدې ادارې تر چتر لاندې راشي چې چارې به یې مثبت او ښې پر مخ ولاړې شي. د یادونې وړ ده چې دغه اداره د اماراتي شرکتونو ترمنځ د لا ښې همغږۍ، د چارو د ښه مدیریت او د انحصار او احتکار د له منځه وړلو په خاطر د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د 21مې ګڼې فرمان پر بنسټ رامنځته شوې ده. د غونډې د ګډونوالو په وینا چې دغه اداره به د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ګټوره تمامه شي او ورسره به د ملي عوایدو کچه هم لوړه شي.